لا تأخذه سینة ولا نوم، هغه ذات ته چې نه رانیسي هغه لره پرکالی او نه خوب. سینه هغه پرکالی ته ویل کېږي، هغه د خوب هغه اولنۍ مرحلې ته ویل کېږي که داسې موږ ووایو. ولا نوم نو دواړه یو مطلب نه دی کې سړی چې سینه هم خوب ته وایي او نوم هم خوب دی، نه، صحیح د خوب په زمره کې راځي، خو دا سینه اولنۍ سر ته وایي په عربۍ کې، او دا نوم هغه جوور خوب ته بیا وایي. نو په رب العالمین باندې معنی دا شو، په رب العالمین باندې هیڅ قسم خوب نه راځي، دومره خوب پې نه راځي لکه څنګه چې هغه د انسانانو باندې راځي، هغه ابتدایي مرحله دې نه الله پاک دی. معنی دا چې دنه خبره دا پرته الله نه غافل کېږي د دې مخلوق نه. سبحان الله. دا ګوره دا ټول آیت یو بل سره تړلی شوی دی. که زه به دې خبرې شروع کړم تفسیري که نه، نو زما په شان کمزوری بنده د الله په توفیق سره په دې باندې یو هفته مکمل خبرې ته کولی شم. دا مو خبره مختصر کوو. دا ټول د یو بل سره تړلي. وی الله ژوندی دی او قیوم څه معنی ده؟ نظام چلی، نو خوب پې نه راځي، نو په کار هم داسې ده چې نظام چلی چې باغه خوب نه راځي. ځکه چې په نظام چلوونکي چې خوب راغی بیا غوار سیلاړو ختم شو، بیا و قصه ختمه شوه. نو بیا راشه هغه چې وی پلانې او علانې او د هغه په لاس کې دا دي او د هغه بل په لاس کې دا دي، مخلوق یو لنډ غونته کې تپوس کوئ ستاسو دا پیر او مرید او کاکا او بابا وده کېږي، نو دی به لازم څه وایي وده کېږي. نو چې وده کېږي نو قیصه څه شوه؟ ختمه شوه. بس ډېر بحث ورسره مه کوه، وده کېږي او چې وده کېږي، چې وده کېږي بس بیا خو ستا قیصه لاړه ختمه شوه. چې دی وده شو خو دی غافله شو که نه، نو چې هغه ده ته را مدد شوی او ده ته چغې وایي، نو دی به اوس د هغوی سره څه کوي چې یار خو وده دی، یا موږ وایو چې یار مړ دی، مرګ ته هم راځي که نه، مړ دی، نو اوس به ده سره څه کوو؟ نو هغه ما ته دا وایي ته چې الله ته را مدد شوی. نو او زه خو الله ته را مدد شوی دیم ځکه چې نه پې مرګ راځي نه پې خوب راځي، نه هر وخت زما اوري، هر وخت معیني، ځکه خو زه لګیا یم، ځکه خو زه هغه ته چغې وم. او عجیبه فلسفه د دې غلطو عقیدو والو هغه دا ده ګوره، وایي موږ د قبرونو والو ته چې چغې وو ولې وو، یو وجه څه ده مشهوره چې زمونږ فریاد الله ته ورسي، معنی الله ډایرکټ زمونږ فریاد نه اوري. د دې نه بخپله تپوس وکړه الله څوک دی؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. او خوب نه راځي. وایي دلته اوس ودرېږه، مطلب دا رب چې همیشه ژوندی دی دا خبره والعیاذ بالله نه اوري. ستا پیر، ستا مرید، ستا بابا هر څوک چې دی، كل من عليها فان كل نفس ذائقة الموت. اوس هغه په دې کټګورۍ کې دی، په دې زمره کې دی. هر د ساه خاوند به د مرګ خوند څکي. عجیبه فلسفه دا ده چې د مرګ خوند څکي هغه په قبر کې اوري، او کوم رب چې همیشه ژوندی دی هغه د فریاد نه اوري. دا تجارت دی. دا خو اوس الحمدلله ډېر حده پورې پښتانه په دې قصو اوس پوه شو، ډېر حده پورې. یعنې زمونږ مشران الله دې ورته عفو وکړي، الله دې وبخي. هغه لکه دا قسمه قیسې چې په هغه زمانه کې رایجې وي، د هغې وجه کوم علمي وه،
مخې ته هم دقه قیسې چلېدې، نور څه نه وو. ځکه هغوی صرف دقه اورېدلي دي او په دقې روان. اوس علم ډېر شو، اوس خلکو دنیوي علم کې هم ترقي وکړه، دیني علم کې هم ترقي وکړه. دین او دنیا کې هم ترقي روانه ده. نو اوس تاسو دې فیصله وکړئ نو الله هغه دی چې په هغه باندې خوب نه راشي. اوس یاده کړه دا د الله سره ښایي او موږ سره نه ښایي. کوم انسان له چې خوب نه ورځي دا عیب دی، بیمار دی، دی به علاج کوي. الله له خوب ورتله دا د الله په حق کې عیب دی. حدیث کی درجه کو گوته کې صحیح مسلم کی حدیث ابو موسی الاشعری رضی الله روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر مونږ ته یو خبرې وکړه. یو دا وی چې ان الله عز وجل لا ينام، الله نه ویده کېږي، ولا ينبغي له ان ينام، او الله له پکار نه دي چې ویده شي، مناسب ورسره نه دي. ولې؟ يخفض القسط ويرفع، ځکه چې هغه تله کله کټکۍ کله برکۍ. او د دې څه مطلب دی؟ علماو بیا دې تفصیلونه کړي چې دا تله کټکول برکول څه مطلب دی. چا دا وایي چې دې مطلب اعمال د انسانانو الله ته خیږي، رزق راکوزي، او چا دا ویلي دي چې تلې نه مراد القسط مراد رزق دی. نو رزق کټکۍ برکۍ، سړی چې رزق کټکېږي برکېږي، نو مطلب دا دی برکول، چاله پراخه کوي، کټکول چاله کموي. نو دسی ذات سره ویده کېده مناسب دي؟ نه دي مناسب. الله اکبر. که د الله په دې عظمت کې سوچ وکړو که نو د خولې نه به بې اختیاره دقه ټکه وځي سبحان الله، الله پاک دی د هر عیب نه دي مناسب. الله لره ویده شي ځکه چې تله کټکۍ برکۍ رزق اعمال. او بیا سوچو که څومره مخلوق صرف د انسانانو قصه نه ده که انسانان، پیریان، زناور، ټول رزق دغه پیسې باندې. اوس سوچو که هسې په دې یو سیکنډ کې چې ما دا خبره کوله، په دې سیکنډ کې څومره مخلوقاتو له به رب العالمین رزق ورکړی، په څومره نه به اګستې. نو دې کې یو خو زمونږ دپاره اطمینان دی. اطمینان د څه؟ رزق پراخه کول کمول د الله په لاس کې. ته خپل محنت او کوشش کوه، نه امید کېږه مه، او د ایمان ساته چې څه چې کېږي په دې کې زما خیر دی. دویمه د الله عظمت. رب العالمین چاله رزق ورکوي، چاله کموي. عبدالله بن عباس خواله یو کس راغلی وی ته چې وایي چې قیامت په ورځ به الله د ټول مخلوق سره حساب کوي په یو ځای، دومره مخلوق سره به الله څنګه حساب کوي په یو ځای؟ هغه ویل لکه څنګه چې ورله رزق په یو ځای ورکوي. بلکل غلی کړو، د ټول مخلوق له الله رزق نه ورکوي. چېرته داسې شوي دي لکه اوس خپل مثال به ورکړو زموږ د دې کمزور. اوس زما خواله 3 کسان راوي او 3 وانو دا وي چې زمونږ ډوډۍ ته ضرورت دی، که تا سره یې مونږ له راکړه. چې ما راواغسته ډوډۍ د اولني له مې ورکول، هغه 2 چغې والي وی مونږ له. نو د اولني له چې ما ورکولو نو هغوی رانه لیټ شو. لیټ شو که نه؟ که نه به لیټ کېږي؟ لیټ شو ځکه زه د اولني سره مصروف وم. نو بیا چې ما هغه 2م له ډوډۍ ورکوله، هغه 3م لیټ شو. نو بیا چې ما 3م له ورکوله، که د دې اولني او د دې 3م بیا ضرورت راغلی او نور ضرورت راغلی، نو هغه رانه پاتې شو. رب العالمین ټول مخلوق له په یو ځای رزق ورکوي، هر چا ته د هغه رزق او مناسب وخت کې ملاویږي، نه مخکې کېږي نه وروسته کېږي، نه بغیر د هغه د اجازت نه کمیږي او نه زیاتېږي. نو دا رب دغه نه دی الله لا اله الا هو، صرف دغه یو رب دی چې هغه د عبادت حقدار دی. هغه حدیث ته مخکې پوره کوم چې خپل رب سره محبت هم ډېر شي، اګر که ټیم را باندې ختم شي. ګوره دا
مالا نن دا ویلو میں آیت الکرسی و من ختم کو دیسر و نوری فائدی ذکر کو زیر او سب فائدی میں زرزر ولی کر مولا اولنی جملہ دو کیو او ٹیم ختم شو صرف دا حدیث تا پورا کوم چی دا رب عظمت او تعظیم پزرکی دیر شی ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل الله لو دكيده مناسب ندي يوكو اغتا لكتا بركي دويم دشبي عمل وتخيجي دورز دا عمل لمحكي دورز عمل وتخيجي دشبي دا عمل لمحكي حجابه النور دا رب العالمين حجاب مطلب یعنی آغا پرده چی زمانگا دا اللہ بمنز کی دا این اغید اللہ سے منگا نہیں آغا حجاب آغا پرده دا نور نجوڑا دا پورا رنا جا اولیاء اللہ اکبر لو کشفہو کچرتا اللہ رب العزت دا پرده چی زمانگا دا بمنز کی دا زمانگو داگه ده دیدن پا منز کی دا قدائی لرکڑا لأحرقت صبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه نو دا رب العالمین دا مخ مبارک چی کم نور دا ورنا دا داگه دلا سبا دا رب العالمین چی کم مخلوق تا اگه گوری سمر مخلوقاتو دا چی اگه گوری طول بوس وزیر دا نور دا راسا رب العالمین طول مخلوق تا گوری او زمان دا مسئلہ دا نمانگ بدی سوئی چی نظر دا ختمی دو پوری یروی دومرا پوری لکه چی مستا نظر بی ختمی گی منگ بداوئی چی مشرق پوری منگ بداوئی چی مغرب منگ بیولس مترلس کیلومتر ہوئی او دلتا کم زی پوری چی رب العالمین گوری رب العالمین خطول مخلوق تا گوری سوک داگا نا پناہ دے کچرت دا پرد لری کریشوا و دا رب العالمین دا مخلوق دا سی دے چی دا طول مخلوق مسوزی دلے دا سی داگا خائص تے دا سی داگا مخت رب العالمین دی منگتا داگا دا دیدن نصیب کی اور اللہ رب العزت تی منگل توفیق را کی چه داغه خالص بندگی وکړو الله دې موږ د شرک نه د بدعات او خرافاتو نه وساتي او الله رب العزت موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید او د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري باندې مضبوط یو او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راضي نو دا اولنۍ برخه شوه چې تاسو ته یاد دی خبر اخرنۍ کوم ځای پورې ورسېده لا تأخذه سنة ولا نوم إن شاء الله بلا بركة الله جون راكو أيكو بدا آية الكرسي مخي بركو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.